نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الآية صدق الله مولانا العظيم. په دې وروستیو اواخرو کې مو خبر ترلاسه که چې زموږ د وطن یو پیاوړی او نامتو محقق او مدقق عالم حضرت العلامه و مولانا فضیلة الشیخ مناظر اسلام مدافع مذهب حقی حنفیت علامه ابوالفیض حفظه الله باندې د دین او د مسلک د مذهب دشمنانو یو نازوان مردانه حمله کړې ده. لله الحمد زمونږ ورور ابوالفیض صاحب حفظه الله اله العالمین په خپل حفاظت او عصمت کې ساتلی دا د خوشحالۍ ځای دی. مونږ د دغه بصري پیغام په اساس باندې زه او زمونږ دا ټول ناس ملګري خصوصا فضیلة الشیخ ابو عمار مفتی عبدالحق حفظه الله جناب علامه صاحب ته تسلیت وایو او اله العالمین دی د دین د خدمت دپاره اوږد او دراز عمر ورکي، پروردگار عالم دی په خپل حفاظت کې وساتي او رب کریم دی په ټولو امورو کې د دوی نصرت وفرمایي. نو دوی ته به موږ څه تسلیت وایو؟ د دوی په خپله زړه تسلي دی، د دین ادله او شواهد دا ټول د دوی د مخې د وړاندې پراته دي. دا اوله واقع او حادثه نه ده چې په اهل اسلام یا د علماو په درمیان کې واقع کیږي. ډېر زموږ اکابر د دین د دغسې حوادثو او د دغسې واقعاتو په نتیجه کې شهادت باندې رسیدلی دي، الله لوړ مقامات ورکړي دي. نو د دوی هغه خدمت، د دوی حقانیت د دې حادثې په نتیجه کې ټول عالم ته ښکاره شو. دشمن دومره ذلیله دی چې کله هغوی د میدان د مناظرې یا د مقابلې توان ورسره نه نو بیا زمونږ پیاوړي علما په شهادت باندې رسوي. دا د خوارجو عادت مستمره دی او خوارج همیشه د پاره د اهل اسلام په مقابل کې جنگیږي. لکه حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خوارجو په حق کې په یو اوږد حدیث کې فرمایي چې یقتلون اهل الایمان و یدعون اهل الاوثان. د دوی مقابله او د دوی جنگ او د دوی سعی او تلاش دا دی چې د مؤمنانو په مقابل کې وجنګیږي، مسلمانان په شهادت باندې ورسوي، خصوصا علماء کرام په شهادت باندې ورسوي. د خوارجو مقابله، د خوارجو جنگ دا د یهود او نصاراو او د مشرکینو په مقابل کې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی. خو اله العالمین به شومو اهدافو ته نه رسوي، پروردگار عالم به نامراده انشاءالله همدغسې پرېږدي. زمونږ عرض دا دی چې موږ د علامه ابوالفیض حفظه الله سره په دې هدف او موخه کې شریک یو. زمونږ محقق عالم ورور دی، هدف مو یو دی، هغه د حنفي مذهب خادم دی او پروردگار عالم به په خپل حفاظت کې ساتي. موږ د هغوی معاونت کوو او د هغوی سره په دغه مصیبت او غم کې ځان شریک ګڼو او دشمنانو ته دا وایو چې انشاءالله العزیز تاسو په خپلو اهدافو ته نشئ رسېدلی. کم عالم به په شهادت باندې رسوئ. علامه ابوالفیض حفظه الله دومره خدمات کړي، دومره شاګردان تربیه کړي دي او دومره د صحیح فکر او مفکورې والا بچي د جامعې ته تقدیم کړي دي که فرضاً و تقدیراً الله دې په خپل حفاظت کې وساتي. که ابوالفیض صاحب په شهادت باندې ورسیږي هم ستاسو شوم اهداف لاسته نه راځي او خپل مطلب ته نه رسیږئ. اله العالمین دې د دوی حفاظت وفرمایي. موږ ورته دعا کوو او اله العالمین دې دوی ته طویل عمر د دین د خدمت دپاره ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.